ښځه راولاړه سوله. امام حسن رضی الله عنه ته زهر ورکو. امام حسن چې دی هغه چې شهید سولو. بیا وخت تېرېدی عیده یې تېره سو. بیا یې یزید ته پټ خط واستوئ چې څه سوې مرکه یا واده یا کوزده قول و وعده. یزید ورته ویلې چې تا امام حسن رقم خاوند شهید کوي نو زما به څه حال لحاظه خپل کار کوه ستا سره زه واده کول غواړم. دا لالچ دی لالچ چې د امام حسن د جنتیانو د ځوانانو سرداران حسن حسین د الله رسول فرمایي دغه سردار ته دې ښځې دومره دوکه ورکړله نو ما او تا به د چا په خبرو کې چې ما او تا ته به دوکه نه راکوي. خالص دوکه ده. ایوه لږ ته راغلی ول نن مې واده دی خورا سپین کالي اغوستې ما یاره دا شپې نو داسې د دروغو شپې دي بس نو دا چې دا ښځه ورته ووایه چې یاره یو 40 مرکې خو به ماته سوي. دی بیا وایي ماشاءالله الحمدلله بس خدای زما په نصیب کې دا 4 دا 15 یا 10 یا 20 چې لږ د عقل د خوا کمزوری 40 ورځې بس په دا دوکه کې یاره وایي داسې کور والا خدای راکړې ده په ته دعا راته وکړه چې خدای مې سره زاړه کړي. 6 ورځې بعد راشي بیا یې په تعویضه ګزاره چې مولوي صاحب څه وکړم. کله کله ځوانان راځي مولوي صاحب ډېر فاضاب یم څه وکړم. لاره راوښیه لاره نسته. تا چې کوله په نیټو تا چې کوله په میسیجانو په فیسبوک اوس خالي ځان ټینګوه د اول شپو خبرې. بیا کله کله زموږ هغې راولاړ شي شیګان میګانو سره لاره برابره که نه هغه څه په رنګ سپین دي څه داسې سره برابر دي ماډل یې برابر دی. اخرار سترګې پټې سي وروره دکان پر نامه ور واړوه کور پر نامه ور واړوه موټر کاغذان دې ته ورکه 10-15 ورځې ښایستې د زیارتو د مدې شپې په تېرې کې 4 ورځې تعلق خراب چې خراب سو خبره خلاصه ده. زه پر نامه وشتی دی بس اوس نو یاره په ما ډېر فساد څه فساد در وسو یاره بس چې ملایان وایي شیګان دی والله د رښتیا و د غۍ ده یا والله که د غۍ د 2 ورځې لا ځان ټینګه پته به درته ولګي. ټیک سو دا چش دی دا لالچ دی. آدم علیه الصلاة والسلام د شیس علیه الصلاة والسلام ته وصیت وکړي دا یې زوی ور زویه زه به یې څو خبرې درته وکړم زما خبرې په غور واوره بیا خپلو بچیانو ته هم واوروه هغه د خپلو بچیانو ته لکه تر ما او تا دا خبره چې د هغه راورسېده. اولنۍ خبره ده په ژوند مطمئنه کېږم یاره ژوند دی خورا کار برابر دی دا هغه زه په جنت کې اوسېدم چې د ابدي ژوند ځای دی الله رب العزت د جنت سره ورسېده. دا یو لالچ به نه کوي. دویمه خبره دا ډېر په ارمان درته وایم چې زویه د خپلې ښځې په قول چې ونه کې بس دا خبره درته کوم کې منې هم ستا خوښه ده کې نه منې هم ستا خوښه. ما د خپلې کور والا په قول وکړلو زه د هغه اعلی جنت څخه نن رالم پر سپېره ځکه مې شپې وورځېدې کور والا په قول به نه کول او چې هر چا یې په قول کړی دی خالي تماشا یې کوه چې بیا دا څه کوي. دا زنانه عجبه یو داسې کمال الله ورکړی د الله رسول فرمایي دا شیطان نه دی دا د انسان په بدن کې داسې ګرځي لکه په رګو کې چې وینه ګرځي. دا زنانه چې لږ یو 15 کاله تېر سو یاره دا ویشار دا ملا دا مفتي دا قاضي دا ډاکټر دا وکیل دا ویشار دا تاجر داسې په دا مټ کې نیولی یې د خدای په نامه چې دی کراچۍ له ځي مشوره وکړي زه ولاړ سم دا وایي و یا ماښام چې دی کور ته راشي کور والا وایي هغه خو د پلار کره ولاړه خیر و ول ولا که وراره پسې راغلی ول راځه زما پلار ویلی چې راسه زما مېلمنه سه ښځې خو یا مشوره یا پوښتنه یا حال یا وال یا اجازه یا داسې انسان په سترګو وړي. د الله رسول فرمایي د ښځې یو عیب دا دی چې هوښیار سي هوښیار ترین خاوند دی د لارې اړولی یو دی په ځان هوښیار سي هوښیار ترین خاوند دی د لارې اړولی دی په ځان باندې خبر دی. بیا یې ورته ویلی ول زویه مشوره کوه چې هر کار دې کوئ مشوره کوه بغیر د مشورې کار مه کوه. ما مشوره نه وکړله د خپلې کور والا په قول مې وکړلو نن زه کوم ځای ته راورسېدم شیطان و زما کور والا زه کوم ځای ته راورسېدم دا ما مشوره که ما د ملایکو سره مشوره کړې وای نن به زه پر دا ځای نه ګرځېدلی نن به زه دومره خوار نه وای نن به ما 300 کاله والله ته نه وای جړلی
خو تازه دوکه کړم دا ګډې ته تازه واچولمه دا خاویر دا ښځې او شیطان صحیح آدم علیه السلام اول چا میسیج را کړی اوس بیا نوې دنده شروع شوه د فیسبوک دا نوې زه الحمدلله فیسبوک تر اوسه لا نه لرم تر اوسه لا د فیسبوک زوی نه یم چا میسیج راته کړی و مولوي صاحب زه د پسند واده کول غواړم ښځه داسې یو عمل راورسئ چې زه هغه وظیفه او ذکر وکړم نو دا ښځه وغواړم ما ورته ویلې ته به دی وکړې بس ستا د پسند د واده یو علاج دی څه شي ما ورته هوښیارانو خلکو سره مشوره وکړه بس مشوره وکړه خبره خلاصه مشوره وکړه دا مې درته وایي شته لا حول ولا قوة الا بالله ډېر وایه چې دا نور ملایانو چې دي ورته چې راځه به دی ذکر در ورشم خالي 1500 روپۍ راکړه مال خالي مشوره وکړه چې مشوره دې وکړه هم د هوښیارانو سره بې عقلانو سره چې مشوره کوي هغه کډې کې دی تا به هم هغه کډې ته ورواچي صحیح سلو دا حرص د انسان کور ورخرابوي حرص لالچ او د رښتیاو خبره د غیر عزیزانو د یوه پر ځای دوه د دوه پر ځای